په میدان وردګ ولایت کې د اوبو رسولو د شپږو شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د میدان وردګ ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري د یونیسف موسسې په مالي مرسته د یاد ولایت په نرخ سیدآباد، چک او دای میرداد ولسوالیو کې جوړیږي چې پکې د شپږو کانکریټي ذخیرو جوړول، د څلورو ژورو څاګانو کیندل، څلورو شبکو ته د سولر سیستم، د شیردانونو نښلول او پایپ غځول شامل دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو وویل چې د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې د 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو رسولو د شپږو شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د میدان وردګ ولایت څلورو ولسوالیو نرخ سیدآباد، چک او دای میرداد ولسوالیو کې د شپږو پاکو اوبو رسولو شبکو افتتاح نن درلودله چې تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې رسي. موږ د وزارت د هدایت په اساس تقریبا د ټول ولایت په سطح باندې 15 پروژې نوې سروې کړلې چې د پروژو بعضې هغه کاري چارې البته د ډیزاین چارې روانې دي، بعض پروژو ته ډیزاین لاندې دي او انشاءالله د بودیجې د شتون په صورت کې یا د برابرښت په صورت کې به انشاءالله پیل شي. ځایي اوسیدونکي د شبکو په جوړولو خوښ وو او ویلي چې مخکې د اوبو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. موږ ډېر زیات ترې خوشحاله یو د دوی په راتګ باندې چې موږ ته دغه شبکه د اوبو د آبرسانۍ کې راته له خیره سره د هر کور پرت ته د اوبه ورسېږي. موږ څومره زیات خوشحاله یو او دا ولسوالۍ ته نږدې خلک په موږ باندې ډېر د وچکالۍ په دغه منطقه کې د اخرې پایناو خلک موږ یو اوبه په موږ وچه ده، له موږ پورته بندونه شته اوبه به وي، خو موږ د اخرې منطقې چې په دې کې د اوبو د نشتوالي حسابه راباندې بیخي زیاته وه. موږ د اوبو د کموالي سره ډېر په عذاب یو او موږ دغه څاه ته ډېر خوشحاله یو. دغه شبکې ته چې موږ اوبه کمې دي، موږ اوبه له موږ پورته بندونه له موږ پورته ډېر دي، موږ کته د اخرې خلک یو د اوبو سره موږ ډېر په تکلیف یو. نو دغه شبکې ته موږ ډېر خوشحاله یو چې دا شبکه له خیره سره جوړه شي او موږ ته اوبه راکړي. له دې شبکې نه له دې پروژې نه موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسې موږ ته دا پروژه راوړه او موږ ته تاسې هغه کړه د اوبو سره موږ ډېر غټ مشکلات داسې اوبه چې په فیصدو باندې سي تر 300% نه باندې موږ زیات مشکلات ورته درلودل کم نه. د یادونې ده چې د یادو شبکو د چارو په بشپړېدو سره به د یادو ولسوالیو 1458 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.